بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما د دغه لیکچر موضوع چې دا هغه ریپلیس فنکشن ده. ریپلیس فنکشن دا هم د مایکروسافت SQL سرور بلټ ان فنکشن ده، کوم چې د مایکروسافت لخوا په SQL سرور کې ځای پر ځای شوی ده او زموږ ستاسو د کویری د چټکتیا او اسانتیا لپاره راغلی ده. دوستانو، ریپلیس فنکشن چې کوم دا په یو لوی یعنی عمومي سټرینګ کې یو کوچنی سټرینګ لټوي. کله چې دا کوچنی سټرینګ پیدا کی هغه په ځای بیا یو بل سټرینګ لیکي، یعنی دغه سټرینګ چې دا درې پیرامیټرز اخلي. یو عمومي سټرینګ، دوهم په دې عمومي سټرینګ کې کومه برخه چې موږ لټوو هغه، او دریم سټرینګ کله چې موږ د دوهمه برخه چې موږ لټوله په عمومي سټرینګ کې هغه پیدا کړي، هغه پر ځای چې ولیکي. یعنی دوستانو، دلته ستاسو لیدلی شئ چې دلته سلیکټ کلاس کې بیا هم ما ریپلیس فنکشن کارولی ده. دغه زه په دې عمومي سټرینګ کې یعنی په د لومړی ارګومنټ کې کوم کې چې ما ورته عمومي سټرینګ پاس کړی ده، په دې کې زه ورته وایم چې ته ماته دغه برخه یا دغه کوچنی سټرینګ ولټوه، یعنی TSQL ولټوه. کله دې چې پیدا که بیا یې په Transact-SQL تبدیل کا، یعنی په دا دریم سټرینګ باندې تبدیل کا. یعنی په دې لومړی ارګومنټ چې کوم دا عمومي سټرینګ ده، دا دوهم چې دا دغه باید پیدا کی په دې عمومي سټرینګ کې. کله چې پیدا که بیا په دې باندې د دریم سټرینګ باندې باید تبدیل کی یا یې ورته واړوي. دوستانو، که چیرته زه دغه سټرینګ سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم، ستاسو به ووینئ چې زما سره دغه TSQL چې کوم ده، دغه چې کوم کې ما ورته ویلي چې دغه ته بیا پیدا کړه دوهم سټرینګ، او په دا دریم باندې ته به څه شي که ریپلیس یې که، یعنی تبدیلي که. ستاسو به وګورئ چې دلته زما سره د ریزلټ کې ستاسو لیدلی شئ چې د TSQL یې په Transact-SQL باندې تبدیل کړی ده. دوستانو، که چیرته دغه TSQL پیدا نه کړي، بیا موږ ته بیرته دغه عمومي سټرینګ راکوي او دې کې هیڅ تغیرات نه راولي. دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لوی چیغ ته سپارم.